د خبریال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو میرویس افغان یم د بریتانیا د لیډز ښار نه در سره وصل یم. د افغان اتلانو کپتان ګلبدین نایب را سره دی. د ګلبدین نایب نه به نن وپوښتو د لوبې په اړه د ټیم په اړه به را سره وټاکل. ګلبدین جانه په خیر راغلاستئ. مننه میرویس جانه، تاسو ته هم زما خپل سلامونه احترامات او ټول اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او خپل سلامونه مې ومني. مننه کوم تاسو نه چې ما ته وخت راکړ. د لوبې یا د لوبو په تړاو باندې راته وایي زموږ اوریدونکو ته لوبه یا په مجموع کې زموږ لوبې څنګه روانې دي؟ که یو وخت ته وګورې خلک ولس او مینوال ډېر مایوسه دي، ځکه یوازې موږ هم ډېر خواشیني یو په دې باندې، ځکه چې واقعا که لوبې بایلې نو هغه هر یو طرف ته خلک خبرې بوزي، نو اړه خبرې کې راځي، او چې لوبې ګټي بیا یو څه هم نه. نو کوشش موږ خپل هم دا چې ښې لوبې وکړو او موږ هم کړې. یا که وګورئ تاسو اخري څو لوبې موږ وکړې، هغه خپل څومره توان موږ کې وو، ټیم څومره کوشش یې وکړ، هغه موږ خپل په ګراوند کې خپل 100% ورکړ، ځکه چې دا نړیوال جام ده، ورلډ کپ ده، نو هر ټیم ډېر قوي مورال سره راغلی ده. څوک هم نه غواړي چې لوبه وبایلي یا خرابه لوبه وکړي. موږ هم دغه دې لپاره راغلي یو. نو لوبې ته که وګورې اول خراب وي اول سر کې، بیا ماشاءالله چې وروسته چې کوم موږ لوبې وکړې نو ما ته په یو نظر ښې ښکاري. ځینې خلک نیوکه کوي چې ګواکې ټیم ښه لوبه نه کوي یا ټیم وایز لوبه نه کوي. ولې؟ که یو وخت ته وګورې نړیوال جام هر 15 کاله بعد راځي، 4 کاله بعد راځي، نو هیڅوک هم نه غواړي چې خرابه لوبه له کس نه وکړي. نو دې لپاره هر سړی هر لوبغاړی کوشش په دا کوي چې هغه په ټیم کې ځای جوړ کړي. نړیوال جام یو داسې ایونټ ده چې دا د کرکټ هغه تاج ورته ویل کېږي، چې د کرکټ چې کوم فارمیټ کېږي، یو خو ټیسټ کرکټ ده، نو دا بیا داسې ورلډ کپ ورته ویل کېږي چې دا د هر لوبغاړي یو ډریم وي چې دې کې لوبه وکړي. او لوبه خرابه کول دا زوی ماسې خبرې دي، هېڅوک هم نه غواړي چې څوک ځان خپله لاسه خپله خراب کړي. نو هر لوبغاړی پوره کوشش کوي، نو بعض وخت کې قسمت یاري نه کوي. که وګورې بدبختانه موږ چې کوم هغه مین پلیران چې کوم ول دي، نبي راشد، که زه درته ووایم ما ته خو داسې ښکاري ځکه زه اوس کپتان یم، ما ته ښکاري چې دوی څومره ایفرټ کوي او دوی څومره هغه ټیم سره دوی هغه همګي کوي، ما سره څومره مرسته کوي دا په ګراوند کې، هغه نور لوبغاړي څومره مرسته ما سره کوي. نو بس هغه قسمت یاري نه کوي موږ سره، خو موږ خپل هغه پوره میدان ته پوره قوت سره موږ کته کېږو، خو بس هغه قسمت کې به هم دی. نو د راشد، نبي وتلي ستوري دي، نور ځوانان ټول زموږ اتلان، نجیب، مجیب، څنګه دې وکړای شول په لږ وخت کې د ورلډ کپ په دوران کې ځینو خلکو ویل چې ځینې ستونزې دي او شان دې ټوله کابو کړل، نن خو موږ چې ګورو هر څه ستاسو په کنټرول کې دي. که یو اړخ ته وګورې دغه ټیم کې هر یو لوبغاړی وګورې، نو عموما هغه کور کې که وګورې د کور یو مشر وي، نو هغه کشران ټول مشر ته ګوري. نو زموږ مشر افغانستان ده، افغانستان هېواد ده، موږ بیرغ ده، نو موږ هر لوبغاړی هغه ته سترګې دي. منوز ډېر په عین وخت کې ما ته دا مسؤلیت لاسته راغی. نو زه په دې ډاډه وم چې یعنې ځکه چې دا ظرفیت ما په ځان کې هم کاته، ما په ټیم کې هم کاته چې یعنې موږ یې کولی شو. نو ځکه موږ ټول د افغانستان لپاره لوبه کوو، نه شخصا څوک چا لپاره لوبه کوي او نه شخصا څوک چا لپاره مشکل جوړوي، ځکه دا د افغانستان ټیم ده، نه د ما ټیم نه ده، نه د دې نه مخکې چې څوک ول د هغو ټیم نه و. هغوی راورسوه یو چې پورې کور یې ودان، ټول هلکانو خپل ظرفیت خپل ایفرټ وکړو دې چې د مقام ته دغه شی راورسېد، اوس موږ ما ته راغی. نو انشاءالله چې ما کې څومره قوت یا څومره زه کولی شم دا شی به زه په مخ باندې بوځم، ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې ځان پخپله خراب کړي. نو دا یو مسؤلیت داسې نه ده چې یوازې د ما کار ده چې زه دا سرته ورسوم. دې کې دا 15-30 میلیونه افغانان چې کوم تر شا ما ولاړ دي، یعنې د دوی هغه په ټي وي باندې مونږ تشویقول، دا هم ماته یو انرژي راکوي. هغه میدان کې چې ماته ناست دي او د افغانستان بیرغ خوري، دا د ما لپاره ټول نه غټ افتخار هم دا ده، ځکه افغانستان یو داسې موږ داسې هېواد نه یو چې نړۍ کې په قسمه خبرو باندې یادل کېږي. نو یوازې سپورټس داسې نن سبا په افغانستان کې
چې خلکو ته لیک خوښۍ ورکوي، لیک خوشحالي ورکوي، خلک ډېر پیروزی کېږي، خلک جشن پرې مناوي جوړوي. نو ډېر خوښ یم د هغه نه. خو انشاءالله څومره چې ما تواني کولی شم او څومره چې ما ظرفیت انشاءالله هغومره به زه خپل افرټ کوم ټیم سره. ټیم دې فیورټ ټیم دی ستا د خوښې ټیم دی؟ ټیم ماشاءالله چې هلکان وګورې، داسې هلکان نشته که وګورې که ما یو کلي یو ولایت نه ما راخیستي او څوک یې پېژني نه. که سینیر لوبغاړي وګورې ماشاءالله دې هر هلک یو خپل نوم لري. که له شروع نه راونیسي اخره پورې هغه اکرام علي خیل پورې هغه هم یو داسې لوبغاړی دی چې هغه په نړیوال 19 کلنو جام کې یو ښه ځلېدلی لوبغاړی په کورنۍ کرکټ کې یو ښه نوم لري. عزرا زازا یو ښه مثال تاسو زه درکړم. موجب زادران تاسو ته یو ښه مثال ده چې هغه 2 کاله مخکې چا پېژانده نه. راشد ارمان چا پېژانده 2 کاله مخکې؟ نن راشد ارمان چې په دنیا کې لوبېږي او په نړۍ په سطحه لوبېږي نو ټول لومړی د افغانستان نوم راځي، بیا د راشد نوم راځي. دا د موږ لپاره ډېر د افتخار ځای ده او ټیم نه زه ډېر خوښ یم ځکه چې دغه ټیم چې موږ سرګم جوړ کړی دی دا یوازې ما په یو میاشت کې نه جوړ کړی، دا په یو کال نه موږ په دې ټیم باندې لګیا وو. هغه وخت کې زه نه وم خو کوچ و، کپتان اصغر و، دا ټول په دې ټیم باندې هر هلک دی. وبخښئ اصغر خبره اصغر اوس هم په کپټنسي کې مرسته درسره ډېره مرسته راسره کوي. زه ډېر خوشحاله یم. یعنې واقعیت که زه درته ووایم واقعا یو لیډر ده. خلک وایي واقعا یو لیډر ده. ډېره مرسته کوي ما سره مجموع کې که وګورې په میټینګز کې په ګراوند کې ما ته راځي، ډېرې خبرې راته کوي. خو اکثر دی ما نه په د سرکل نه دی لرې ولاړې بونډري کې ولاړې، خو زه دی راولم سرکل ته بیا راته وایي چې نه زه بونډري کې ښیم. دی فکر کوي که زه بونډري کې فیلډینګ نه شم کولی، زه ورته وایم چې نه ته سرکل کې ما سره ښې ځکه زه ډاډه یم درباندې. نو زه ډېر خوښ یم ځکه چې همدغه شیان دي باید یو بل سره مرسته وکړو ځکه دا ټیم یوازې ما نه ده، نه دی اصغر ده، نه دی نوروز ده، نه دی نبي ده، نه دی راشد ده. دا ټیم د موږ ټولو په شریکه دا ټیم د افغانستان ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. سلام.